آزاد میاخیل رسمي ولګوله، عمران خان ورته راغلی، کنډتار درته امریکا تیر که، ټرت دې نه که، اوس دې نرسي ټیر دي که، والا بوکه کونې هلته واړوو. پوه سوې، مونږ سرې سترګې ورښودلې دي پنجاب ته، بېغمه سه. په نیوکه ګوره، زه به دا اوس په امارت 50,000 نیوکې وکړم، نیوکې فایده نه کوي. ښه، افغانستان یو جمهوري ملک نه ده، نه مخکې جمهوري و نه اوس جمهوري ده. ښه، او نه په تېرو 40 کالو کې و، نه داود جمهوري و. ظاهرشاه یې راچپاکه شاهي نظام و، وایي همالته کښېنه. کمونیست راجګ سو، داود یې چپاکه، مجاهد جګ سو، کمونیست یې چپاکه، طالب جګ سو، مجاهد یې چپاکه. دلته وایي دلته د علم قدر نه کوي څوک. دا درته چا ویل کتابونه زده کړه؟ دلته د زور د پاسه زور چلیږي، درنې لغت یو سکون زده که. پوه سوې؟ نو دا اوس دا یوازې حسیبه نه ودرېږه، حسیبه زه تا نه یو پوښتنه کوم. 3 کاله مخکې ملایان نه وو، څه مو کړه؟ کوم درته وایم که نه، اوس یې درته وایم چې 3 کاله طالبان مخکې نه ول په دې وطن کې، ملایان نه ول، څه وشول؟ زه به درته لنډ مثال درکړم. په ټولو برخو کې پرېږده، په اقتصاد او په سیاست، په ټولو مسلو یې پرېږده. یو له هغه ځوانانو نه یم چې ما خپل دوه دورې تحصیلات په خارجي هیوادونو کې په بورسونو باندې کړي. اما تېره ورځ ملا صاحب هیبت الله خون بل حکم جاري کړ چې خارجي بورسونو کې د ځوانان نه ځي. ولې؟ اوس د تا د خارجي بورس خو غم دلته دی. تا د خارجي بورس فایده ماته چی شي سوله؟ دا سره خولۍ ماته چی شي راکوي په سر کړې ده؟ زه دا لونګۍ په سر کوم، ماته چی شی راکوي؟ ودرېږه، لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه، قربان دې سمه. تا 2 دورې خارجي بورسونه کړي دي، ګټه دې ماته چی شي سوله؟ ټوله ورځ ټیک ټاک کې ناست یې. د ما او د تا فرق څه سو؟ زه یو غواګانو والا، ته تعلیم یافته، باید فرق هم وای. یو څه دې کړی وای که نه، خو دغلته د منګیلا د خارجي بورسونو باندې لاړ او همالته د خارج سو. خلاص. نه ګوره، زه چې کله یوازې زه نه یم مطرح، زه به درته دا خپل دا ډول درته یم چې زه کله په دوره مې د پوهنتون پوره کېدله، په افغانستان کې جمهوریت راوپرځېده. اوس راځم دې ته چې د افغانستان یوازې د کابل پوهنتون نه په 2022 کال کې 50 سلنه استادانو د پوهنتون پرېښود، ترېنه راغلل خارج ته. هغو سره څه کوې؟ تللي دي. نو ولې مقصود افغانستان ښه ودرېږه. اوس زه تا ته یوه خبره کوم که نه، زه دغه پوښتنه تا نه کوم چې ته دلته 20 کاله حاکم وې، تا دومره ونسو کړی چې طالب مخه ونیسې، تا دومره ونسو کړی چې خپل فوج خودکفا کې، تا دومره ونسو کړلی چې دغه یو څه جوړ کړې. ګوره، مقصر ته ځکه هدف مې تا نه ده، جمهوریت ده. پانتون دې درلوده، ډالر دې درلوده، فوز دې درلوده، امکانات دې درلوده، جغرافیه در سره وه، د نړۍ حمایت در سره و. ولې دې د اسلحو فابریکه جوړه نه کړه قربان؟ چې کله امریکان وتل، ودرېږه، دا د عراق مثال زه در کوم. عراق نه امریکان وته، ولې نظام سقوط نه سو؟ چې کله امریکان وتل، تا ورته ویل چې سبا وځې، دا نن وځه. ما ځان خودکفا کړی ده، لکه پرون چې ایران په اسرائیلو باندې توغندي ورخوسې کړل. د طالب په مخ کې به درېږي، سوله را سره کوې که جنګ؟ و جنگ د سره کوم، تا سره سوله نه کوم، امریکانو سره کوم. بس صحیح، د امریکانو وتل، زه دې نه پرېږدم په افغانستان کې. وچ په ټټار به ورسره درېدلی وې. وروره، تاسو خو د چاپلاکو د تشناب په چاپلاکو کې لاړئ، زرې موټر مو چالان. ودرېږه، زه درته وایم، ګارنیزون له تیلو ډک، میدانوایي له تیلو ډک، لیواګانې قلي اردګانو مو له مرمیو له مهماتو ډک، هر څه مو. ولې تا انګېزه نه وه ورکړې فوز ته؟ فوز ته دې دغه انګېزه ورکړې وه که امریکا یې موږ جنګ کولی سو. که امریکا لاړه، وروره قصه خلاصه ده. 4,000 کسان په خولې یادېږي د مزار په قلي اردو کې له اسلحو سره تسلیم سول. دا ظلم جنایت خو تا کړی ده. ودرېږه، د اشرف غني زوی په امریکا کې په 1.2 میلیون ډالر باندې کور اخلي. دا هېڅ شی نه ده. د ولسمشر د زوی دپاره په 500 میلیونه دې واخلي، حق ده. پلار استعداد درلوده، پلار تنخواه درلوده، په پانتونو کې ګریویچ ده او که ګرینویچ ده، دغه استادانو ته درسونه ویلې، هر څه په لکونو ډالر د میاشتې اخیسته. مخکې له دې هم چې دی ولسمشر سي اشرف غني ښه سرمایه درلوده. زمونږ د لوګر د په زرګونو جریب هم ځکه سر په سرخاو کې لري، په زرګونو ننګرهار او نور ځایونه نه درته ښیم. وادي اخلي. خو ولې عیسی خان ټق چپه په ایران کې ناز د چندې ټولوي؟
ولې مو دا ظلم وکړ؟ هغه اساسي موضوعاتو ته ګوري ښاغلی مبین د تا دا خبرې چې ما واورېدلې ګوري دغه ډول بحثونه خو موږ بیخي زیات کړي که نه خو راځو د دغې بنیادي بحث دی چې ولې موږ او تاسو له دغې بدبختیو نه راوځو. ګوره تا ویلې چې د تاسو نه تیلو ټانکرې ډکې پاتې سوې وسله در سره پات سو انګېزه مو چاته جنګ ونه کړ. که چېرته دغه جنګ شوی وی آیا تر نن ورځې پورې به افغانستان همدغه افغانستان پاتې وی؟ نه. آیا په افغانستان کې به د لکونو وینې بیا نه وې تویې سوې وې د شک پرته تویې سوې؟ خی بیا دا 20 کاله دې ولې کوه چې امریکایان په باګرام کې ولې دې کوه؟ دغه فکر هغه وخت ولې نه و درسره؟ درته وایم 20 کاله کې د ډاکټر صاحب غني په دوران کې 15,000 نه تر 10,000 طالبان درته خوشې کړل چې راځه کښېنه سره خبرې وکړه. ډاکټر صاحب غني په خپله ملاحظه په زوره خوسې کړه. هغه اشرف غني نه خوسې کوه، امرالله صالح او اشرف غني ګوره خبري کانفرانس ورکړه زه بندیان نه خوسې کوم. نه په زوره باندې خو تا اوس دا ته دا لري چې ما به ودرېږه. امرالله صالح او اشرف غني خبري کانفرانس در کوم چې ویلې موږ بندیان نه خوسې کوو، موږ انس حقاني او هغه 3 کسان نور نه خوسې کوو. ته خو دا دعوه هم لري چې موږ امریکا ماته کړې خو د امریکا خیرات ته ټول ناست دي. دا خبرې به سره نه کوو پاکې والکه خبرې ته غواږ شه. موږ 2 میلیارد عواید لرو، امریکا د خیرات خپل پوډریانو ته ورکړي، هغه د تاسو ته درکړي چې لږ په کراره سئ. خیرات خواره موږ نه یو. پچکول خو تاسو ګرځوه. ته پوهېږې دغه 40 میلیونه موږ د ټکس پیسې دي. یقین وکړه دا زموږ د پیسې دي چې موږ یې دولت ته ورکوو هغې تاسو ته درکوي. دا اوس طالبان ته خپله سوسیال ته ناست ته ټاکس چېرته ورکوې؟ سوسیالو ته ناست دي تا ټاکس دې ورک سي. والا چې میلیاردر نه یې موږ یې زکات هم نه اخلو. ته عجیبه خبره کوې. دغه ستا دغه ټول خیریه بنسټ اوس خبرې ته غواږ شه. اوس هغه مولا نه ده چې په سوکړک به یې ګزاره کوله. مولا ترقي کړې، مولا په زریې کې ګرځي، مولا په هلیکاپټر کې ګرځي، مولا موټروي جوړوي، مولا کابل جوړوي، مولا بندونه جوړوي، مولا د ترقۍ کارونه روان کړي. او به یې ګورې بله ورځ به دغه مبین د غواګانو له فارم نه په مزایل کې کیني، مریخ کې به درته تقریر کوي. دا ورځ به وګورې بچیش ته نه منې که مې په دغه مریخ کې درته جوارو نه کرل دغه د خپل د غواګانو دپاره. عجیبه خبرې ته کوې. بحث کوي صحیح بحث کوه. بچیش داسې بحث و په همغه یې در سره کوم. 1 ساعت نه 10 ساعت یې در سره کوم. حقایق به منې. د طالب جنایت ته پرتوګ نه ګنډم، د طالب خیانت ته پرتوګ نه ګنډم، د طالب جرم ته پرتوګ نه ګنډم. ته به هم نه ګنډې. کومې خطاوې چې کړي وي منه د دې ملت د دې ځوانانو په مخ کې که ته خپله غلطي ومنې زه خپله غلطي ومنم ملت جوړوو. ته خدای طالب غندې او احمدشاه بابا تاییدوې. دا کوم منطق ده؟ احمدشاه بابا کوم هغه کړی خو هغه خو دغه د انګریزانو په خلاف باندې جنګونه کوه. وزیر اکبر خان چې کړی خو د انګریز په خلاف جنګ یې کړی ده. دا وایي چې احمدشاه بابا او طالبان سره په فکري لحاظ باندې یو دي. مونږ لمسی یو د احمدشاه بابا. احمدشاه بابا ته لمسی یې که زه نه. دا لمسی موضوع پرې دغه طالبان ته ویل چې د احمدشاه بابا او د طالبانو په منځ کې څه فرق ده. دا اوس ته دا خبره کې خپله مطمئنې پې ولاړې په خپلې خبرې. وسړی ولې پې نه یې ملال اف د ریکارډ یې وکړه. اوکې سمه ده. اوس درنه غواړم یوه پوښتنه. احمدشاه بابا هندوستان ته به تله، لاجپت نګر ته، هغه به هندوستان ته تله، پنجاب ته د جلندر او د دغه سیمو نه به باج ټولوه. ته خو ورور امریکا نه خیرات ټول. د لیوانه و سوسیال خوره و سړي د مات څه په دې خبره چې تی کې چې زه امریکا نه خیرات ټولوم. امریکا د ما 9 میلیارد ډالر قرضداره ده. امریکا د ما 9 میلیارد ډالر قرضداره ده. ښه دا د شو په دې باندې. اوس طالب غندې منظور پښتون حمایه کوي چې د لارو بار خبره کوي. منظور پښتون نوي مزایل دا نن جوړول هغه منظوري مزایل لیندې جوړولې. لیندۍ ته افغان ځوان ته دغه مفکوره ورکې چې هغه د په ټوپک ولي ته په لیندۍ باندې ولې. اوس یو ځواب درکړم. د بر وطن نه دغه اکثره د طالبانو له ادرسه دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ټوپک نه اخلئ، ولې جنګ نه کوئ. صحیح ده دا خبره دوی ته هر وخت کوي چې په جلسو باندې. خو دغه خبر دا وړم کړې وه که نه. ښه پرېږده تاسو اکثره دغه په لیوونو کې هم کوئ، په کمنټونو کې هم. تا نه زه یوه پوښتنه وکړم. طالب 20 کاله چېرته اوسېده؟
و د خدای بنده بریدونه یې چیرته کول؟ پښتنه درنه کوم 20 کاله طالب چیرته پټ و؟ خو د همدغه د پوښتنې جواب د بریدونه یې چیرته کول؟ په کابل کې کول، خو په ټنځایونه یې کوم ځای؟ آفرین. ښه، په کابل کې چې کوله کوم جن راتلل زړګو؟ آفرین. په افغانستان کې چې څومره حملې سوي، څومره انتحاریان سوي، ټول د کرښې اخوا ته ټریننګ یې ورکول کېده، ورته وسله ورکول کېدله د کرښې، خو دلته دې وطن کې په جنګ روان. اوس ته ماته دا تېرې منظور پښتین دغه د کرښې اخوا ته وطن هم زموږ وطن ده که نه؟ زموږ وطن ده که نه کرښې د وطن په سترګه وګورې چې هلته د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کېږي، د لوی افغانستان خبره کېږي، د هغو خلکو ته خلاف یې. دا د بیرغ باندې به بیا بېله موضوع جوړه کړو. ګوره زه په بیرغ باندې بالکل تاثر کوم. نه په بیرغ بحث نه در سره کوم. نه ده کړې. یوه پوښتنه درنه غواړم وکړم، ستا دې غاړه بندي که ته په دې موضوع کې اخوا دېخوا کېږي، بیخي د زړه خبره دې وکړه. دغه نن که پی ټي ایم را پاڅېد او اعلان جنګ یې وکړ، ستا د غاړه بندي چې په بر وطن کې به ملا صاحب هیبت الله خان د دې ملاتړ وکړي؟ صبر وکړه. ګوره هیبت الله صاحب به په خپل جیب باندې پرېږدو، ما او تا خبرې کوو. هلته عملا ملا صاحب هیبت الله خان هغه حکم وکړ چې صبر خو وکړه که نه، ته خو صبر وکړه که نه. دغه د پی ټي ایم حرکت د پی ټي ایم حرکت اوس شروع سوی نه ده. دا 10 کاله کېږي. کرزي والا که ملاتړ کړي، اشرف غني په دې نه ده سرې خولۍ سرې خولۍ څه معنی؟ ما ګوره هغه ځوانان غواړم چې لاس دې مات، برونه مات کړي. ګوره داسې زلمي غواړم چې د ارې خوله کې غاښونه مات کړي. داسې زلمي غواړم چې د ارې خوله کې غاښونه مات کړي. داسې ځوانان غواړم چې لاس دې مات، تبرونه مات کړي. ګوره ته بحث به راکنده کوې، بحث بلې خوا ته بیا. ګوره منم یې در سره، ستا ټولې خبرې صحیح. دلته زه تا ته ما مخکې یو مثال درکړ چې 20 کاله په افغانستان کې داسې د جهاد په نامه چې کومه جګړه مخ ته بول، هغه مو د کرښې غاړې نه وروره ګوله وسله اخیستله، ټریننګ سنټرونه مو مالته، مدرسې مو مالته، ټریننګ مو مالته درکول کېده. آیا دا اوس آفرین ودرېږه که نه؟ ودرېږه که دا پی ټي ایم نن ودرېږه. زه درته دې جواب در کوم. د ما پی ټي ایم ته وروسته ځو. ګوره یو په پی ټي ایم یو په بیرغ، په دې 2 شیونو دا زما دپاره سرې کرښې دي. زه په دې خبر نه در سره کوم، دلال غږېږم. زه پی ټي ایم په ټول ژوند نه غندم تر هغه وخته پورې چې یو څه پکې ونه وینم. او د بیرغ په مسله چې تر څو د نظام دریځ واضح نه وي، زه په بیرغ باندې هیڅ وخت زه دا بیرغ نه غندم، هیڅ وخت. ځکه په نظام کې ناست وزیران، دفاع وزیر، داخله وزیر په بیرغ باندې بحث نه کوي، نو زما خوله وګوره، بیرغ باندې بحث بیا وګوره. دغه طالب چې ودرېږه که نه، خو خبرې ته غوږ شه. دغه طالب چې ته وایې له کرښې نه اخوا ته راتله، اول خو کرښې نه اخوا ته زما خاوره ده، خو اوس پکې نظام د بل چا ده. دا ملامت دا له کرښې اخوا اوسېدل صحیح شو. دا له کرښې اوښته په کابل کې برید کوه، صحیح ده. په دغه دومره لاره باندې ته چیرته وې؟ تا سره خو ټوپک و، تا سره ډرون و، تا سره پرمختللې وسلې وې، ټانګونه و. دغه دې ولې نه مهاره و؟ آفرین. په زورګونو په تعداد باندې مو طالبان همدغه تیر جمهوریت کې درته وژلي دي، د زورګونو په تعداد باندې نیولي دي. کوم ځای کې دې وژلي دي؟ پاکستان کې دې وژلي؟ نه ګوره توهین به نه کوې، توهین به نه کوې. بیا زم پاکه درته کوم، صحیح ده. که د ښځو جامې اغوستې وې، ښه د ښځو جامې اغوستې نیولې دي، نه دي نیولې. دروغ خو به نه وایم. دا 15,000 طالبان چې د پلچرخیل زندان نه درته خوشي کړه، دا د کوم دي نه اسمان نه راښکته شوي په زندان کې وژلي دي دې ته. ګوره تا د راتلو خبره کړې ده، تا 20 کاله جګړه کړې، له خیبر نه راغلي دي. تا چیرته وژلي؟ په خیبر کې، په وزیرستان کې، که په لاره باندې، که په خوست کې، که په کابل کې. چې نیولي دي څوک دي نیولي دي؟ چې څوک دي نیولي؟ تا نیولي دي، تا نیولي دي، تا نیولي. چې تا نیولي و بیا امریکانو خوشې ولې کړل، چې تا نیولي و امریکانو خوشې ولې کړل. چې موږ د جنګ دپاره لاره نه هواروله، موږ غوښته چې تاسو راسئ راسره کښېنئ، خبرې راسره وکړئ، خو تاسو نه کښېناستېدلې. راځم تاسو نه یوه پوښتنه کوم. دا خو راسره ومنه چې د کابل نظام بې صلاحیته و. ودرېږه. ګوره حسي به ته ټوپونه وهې. ګوره ته که وایې، ګوره موږ ودرېږه. دا اوس ګوره زه درته خبره حسیبه، که د ښځو د کمیس موضوع سي،
قسم مې دې په خدای سبا مې 1500 د تیر جمهور ودرېږه لږ صبر کمې سبا دې ودرېږه که د سبا مې دې ګوره که د سبا مې د جمهوریت نه که سبا مې د جمهور کمې سبا د جمهوریت 1500 عسکرو ته د ښځو کالي وروانه غوستل ټوپک مې په غاړه کې وروانه چول چې ووایه چې زه طالبانو د ښځو په جامو کې نیولی دا ناځواني ده دا بې غیرتي ده ستاسو بندیانو سره کوو ګوره یوه خبره بله درته ودې کړله د پیغور د پیغور په نیت مې نه دی کړی او زه پیغور هېڅکله خپل افغان ته نه ورکوم دا خبره مې درته په دې وکړله چې دا ثبوتونه دي خپل افغان ته دې ورکړه نه ګوره ثبوت پر رقم مې درته ویل چې دغه ټولې کیسې موږ او تاسو په خپلو سترګو ولیدلې دا اوس تاسو نه زه پوښتنه کوم ښاغلی مبین استاد یاسر چېرته ده استاد یاسر برخلیک تر اوسه پورې نه ده معلوم چې چېرته ده ژوندی ده او که مړ ده ولې پوښتنه نه کوئ یا حول ولا قوة الا بالله ګوره خبرې ته خو واکشه کنه حسیبه خاندمه ګوره دلته ځوانان ناست دي دلته دا ځوانان ما او تا نه انګېزه اخلي هغه د ماشاءالله یو څه یې کنځلم کوي ښه په نره باندې کوي نه یې د ما خور پرېښوده نه یې د ما مور پرېښوده چې تا ته یې کویم بې ناموسه ده چې ما ته یې کویم خو وایم که نه ګوره استاد یاسر چې و استاد یاسر ته وایې ولې پوښتنه نه کوي صحیح ده استاد یاسر افغانو که نو بلکل افغان وردګو که نه بلکل ولې اشرف غني پوښتنه نه کوله وایم اشرف غني خو بیا د استاد یاسر د فکر خلاف هغه خو طالب و هغه خو د تاسو د فکر سره ولې پوښتنه نه کوله خو تا به راوستې په افغانستان کې به د محکمه کړی و که نه ولې دې هلته ورته پرېښوده ګوره استاد یاسر دوه وارې ګیر شو ودرېږه خبرې ته غوږ چېرته ورک استاد یاسر 2 ځله ګیر شو پاکستان کې ودرېږه لږ صبر خو وکړه استاد یاسر 2 ځله پاکستان ونیوه یا ورته امریکایانو په خپله تیاره کې راوسته پل چرخي کې بندي بیا چې کله مونږ امریکایان ولیول بیا استاد یاسر مفتي حکیمي د امارات ویاند هغه وخت تبادله مو کړه یاسر بیرته لاړ د یاسر خبرې د پاکستان په اړه تا اورېدلی سې یاسر فکران غلام نه و جسمان نه و هغه په د پاکستان په خاوره کې د پاکستان په خلاف د جهاد اعلان کړی استاد یاسر غوندې زرګونه افغانان تاسو تر خاورو لاندې کړل زرګونه اوس دې مو ویلې چې لا زره مې ووژل که ویې مونږ پوښتنه روانه کړې ده الحمدلله ښه یې ګورې روزانه یې ګورې چې مونږ یې پوښتنه کوو خو چغې نه وهو پوښتنه یې کوو چغې نه وهو په والله چې د استاد یاسر هم 15000 وارې بدل اخیستی ده 15000 بیا یې ماخلو په والله چې د ملاذعي پوښتنه ونه کړو ګوره موږ جمهوریتیان نه یو چې موږ له ناټو سره تړون کړی چې بس پاکستان د تاسو مشترک فوز په ډیورن باندې چې دواړو طرفه نه افغانان وژل پښتانه مو وژل پوه شولې او باګرام هم د طالب سازۍ فابریکه جوړه کړې وه د تاسو د ظلمونو د معدې د کرختۍ نتیجه وسې جمهوریت سقوط ګلان ور واچول خو موږ ولیدو چې 20 کاله کې تاسو ولې مو نه چولې ونه دا اوس کلمه دا اوس ودرېږه انجینران راته حلال کړل د موچي په تار باندې مورونه ډاکټران خیر ده ګوره د موچي په تار حلال سوي که په مادرف بمونو شوي دي که په افشانزه سوي دي که په کروستو غونډیو شوي افغانان وژل شوي دي د دواړو طرفونو وژل شوي دي ښه زه درته یوه خبره کومه ما خو درته ویل چې نجیب تاتال وایي اما یو ډز په پاکستان نه ده کړی یو ډز خپل افغانان یې وژلي دي یو د کالتوس فابریکه یې نه ده جوړ کړې ودرېږه صبر وکړه یو د شل ډزو فابریکه یې نه ده جوړه کړې صحیح ده ډاکټر صاحب نجیب په اړه باندې هغه د خغل مبین د ډاکټر صاحب نجیب په اړه او دغه د دریس په اړه غږیږي مهرباني وکړه ماته د ملا صاحب هیبت الله خو نه درانی ول تر ملا صاحب محمد عمر پورې د طالبانو په ټول فکری مکتب کې تر مشران نه نیول تر کشران پورې یو ځل د ډاکټر صاحب نجیب په اړه نجیب په رقم باندې 15 دقیقې یو بیانیه مې وخی مهرباني وکړه چې پاکستان ته د دښمن خطاب کړي مهرباني وکړه ګوره پاکستان ته د دښمن خطاب په خپل ځای پرېږدو ښه پاکستان ته به دښمن په ځای ګوره ودرېږه ودرېږه ته د نجیب د فکر خو زه درته ته ګوره د ما د یو خبرې جواب راکړه
ډاکټر نجیب د فکر ډاکټر نجیب له کرملین سره له جماهیر شوروي سره و د غرب په خلاف د جنگ ودرېږه لږ صبر کرملین د سرې ماڼۍ ګوره نجیب د غرب په خلاف باندې جنگ کو مجاهدین د غرب ټټوان بلل وای که دلته حالات هغسې امریکا زموږ دښمنه ده سویت یونین روسان نه دي نن ته څنګه امریکا کې ناست د نجیب د فکر خلاف ولې په کرملین کې نه ناست ګوره ته د نجیب لاروی نه نجیب نه 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 زه درته ځواب ووایم که نه ډاکټر صاحب نجیب ګوره ډاکټر صاحب نجیب په دې ولس کې یو مستقله یو آزاد ولسمشر د افغانستان او دریځ یې آزاد ولسمشر وروره ټانګونه د روسانو جیټ تیارې د روسانو وې جنوب حکومت کوه او ته وایې د موبین د کارخانې تیارې او ټانګونه خو ما خو نیولي دي که نه ما خو غنیمت کړي دي ما خو غنیمت کړي دي غنیمت نه ته پیرادار یې در باندې ساتي چې سبا یې زړه سو بیرته راځي بیا درته وایي وځه سپله کې دې اخله وځله د زینا دا در باندې ساتي دا وسله چې درته پرېږي دا در باندې ته ساتونکی ته عسکري اوس راځو اصلي موضوع دا ښه ده خو کباړ کوم خو یې نه زه هغه باندې به نه غږېږم کباړ هم چا کباړ کړي هغه هم موږ ته معلوم دي د ما د نن د لایف موضوع په کوز وطن کې دغه د پی ټی ایم چې دغه کوم جرګه کوي 18 د اکتوبر د تا د یو افغان په صفت تا نظر په چیرې چې دغه یو انساني یو مدني حرکت ده ولې د پنجاب اداره مخنیوي کله زوري کله بندیان کوي کله وجه پرونی دوه ځلې پرې حمله کړې ده خیمې ورته سوځولې دي دا خو ولس د دوی په لاس کې خو ټوپک نشته چې جنگ وکړي ورسره دوی خو عام خلک دي خپل د حقوقو لپاره پاسېدلي خپل حقوق غواړي سبا ورځ په افغانستان کې دغه چې نن دوی پاسېږي حداقل د خپل حقوقو لپاره غږ پورته کولی شي موږ په بر وطن کې خو وروره ګوله زه د مکتب خبره نه سم چې مکتب خبره مې کو بندي کوي هلته خو بیخي را باندې وروره ګوله د کرنل امام بچی را باندې حاکمان خودل د منظور پښتون مرکه تاورې د منظور پښتون او د عوامي نېشنل پارټۍ او د محمود خان اچکزي هلته د نورو نېشنلستانو مرکې تاورېدلې دي بالکل مې اورېدلې سره ښه د منظور پښتون هغه مرکه دې اورېدلې چې لر او بر دا معنا نه چې زه لر بر وطن غواړم یو ځای کېدل غواړم دغه مطلب دی ایمل ولیم دغه ویلي درته زه غواړم په صحیح ودرېږه زه د ما نه د ما ستا خبرې سته د قندوز په مدرسې باندې امریکانو بریدو که 200 د مدرسې واړه طالبان شهیدان کړو کلن اته کلن لس کلن د منظور پښتون دغه حمله ولې ونه غندله یو په ټټنګ کې په یو مکتب کې 14 کسه د شپې 2 بجې 14 کسه د مکتب ماشومان په کورو کې یو ویشتل سل ځوانان یې ایستل سوي ماشومان دا د مکتب دا ولې منظور پښتون او ما دا رف بم چې امریکانو په خوږیاڼو باندې واچو دلته د منظور پښتون دغه هغه ولې ونه غنده یو ورځ راجیګ نه سو دا لاره یې بنده نه کړه د ناټو په خلاف چې بر وطن کې به پښتانه نه وژني زه دا نه وایم چې منظور پښتون داسې کړي دي نو زه به یې نه کوم زه د منظور پښتون د داعیې ملاتړ که نه کوم تخریب هم نه کوم ملاتړ یې ځکه نه کوم چې زه ډار سوی یم چې سبا منظور پښتون نه محمود خان جوړ نه سي سبا له منظور پښتون نه ایمل ولي جوړ نه سي پوه سوې په سنټ کې به یې چوکۍ اخیستې سبا ایمل ولي نه له منظور پښتون نه محسن داوړ جوړ نه سي چې لاړ د پارلمان چوکۍ یې واخیستله وایي افغانستان کې حکومت په زور راغلی باید په زور باندې لاړ سي که په افغانستان کې حکومت د ټوپک په زور باندې له منځه وړې او په پاکستان کې غولاقې ورته جوړی داوړه دا څه رقم نظریه ده ستا زه د منظور پښتون ګوره د ملاتړ یې درته ښیم منظور پښتون ټوپک نه غواړي راکټ لانچر نه غواړي د جنگ ځوانان نه غواړي هغه صرف غولاقې غواړي په سر سترګو 1500 غولاقې د مال خوا ورته تحفه سولې سره له سربو دانو تشلو اوس غواړم په اولنۍ نقطې وغږېږم په دې کې ماته غوږ ونیسي چې د لر او بر خبره چې منظور پښتون کوي او یوازې د لر او بر افغان خبره کوي خو د لوی افغانستان خبره نه کوي اول دغه موضوع مو ته راجع کیږي چې زه ته د دغه بر وطن د یو بچي په صفت باندې په کوم حق راپاتې ګوده ته وایي چې پسې د لوی افغانستان خبره وکړه دا حق د ما د تا جوړېږي که د دوی تا نه زه پوښتنه کوم څنګه د بر وطن خبره د لر او بر د افغان ناره خو پورته کوي د لوی افغانستان ناره نه پورته کوي او دا نیوکه پې موږ لرو دا دایه دغه د لوی افغانستان چغه زه ته پورته کړو که د کوز وطن یو پښتوني پورته کړي دا مسؤل څوک دی دغه دایې زه یم
اوس خو چې خپل لر او بر افغان وي ته خو ملاتړ وکړه ته خو د دې ملاتړ نه کوې ته خو خپل وروره ګوره په کابل کې د اړولې د مشران د وروره ګوره د پاکستان د ادارو خلاف د جهاد خبره نشي کولی ته خو ولاکه په خیبر کې خو په امریکا کې لا غږی غږیږي زم په خبرې خو نه حسیب وروره د قاضي په قسم در سره خورم چې ته دغه لایف کې د منظور پښتون پلوي کوي په اروپا کې په اتریش کې په امریکا کې ناست دي یو کس دم د تاسو په نمایندګۍ راسي که زه د منظور پښتون ترڅنګ مې د بیرغ جګ نه که او د پنجاب د فوز په خلاف ناره پورته کوله د منظور پښتون بیرغ بس دوزي ولې زیم ولا مکه نه لیوانه خو زه دا چیلنج در کوم کنه یو خبره غواړم چیلنج نه سرات لای ته د امریکا لومړی خبره چې هغه زندگی نسې پرې کودلای ګوره خیر د خبره کوم لومړی خبره چې د منظور پښتین د بیرغ ترڅنګ د منظور پښتین ترڅنګ ورځي بیرغ یې پورته کوي هغه مو پورته کو په افغانستان کې خپل درې رنګه بیرغ پورته کوي یو دویمه خبره چې زه امریکا نه ولې پی ټی ایم څنګه نظم حالت دی غونډه ته تر اوسه پورې مشر په خپل غږ نه ګوره مشر پښتون چې غږ در باندې وکي ولاکه بیا لایف هم راسي ودرېږه خلاصه د خبر دي زه درې رنګه بیرغ ما ودرېږه درې رنګه بیرغ ما هغه وخت نه د جګ کړی ګوره درې رنګ خبره خلاصه کړم تر اوسه مشر منظور پښتین غږ نه دی کړی په غرب کې چې څومره میشت افغانان پښتانه دي چې تاسو راسي پاتې کېږي له دې ځینې زموږ مسؤلیتونه لدیسي نظم مسؤلیت په زورګونو د ډالرو په تعداد باندې دا اوس موږ ورته لګي ټولوي دا د ما پر ما باندې وچ کلک حق د چزي باید ورته وکم کمې د سر ضرورت کېږي سبا ته ورته ټیکټ کوي دوه مغه تا ولاکه $1 ور کړی زه درته قسم کوم نور افغانان ور کړی کنه تا $1 نه دا ور کړی ما نه ور کړی دما ور کړی خلاص نور افغانان صحیح ده ښه اوس خبر از ما ستا په دې باندې ده چې دغلته دغه ولسی غورځنګ دغه ولسی پاسون په وړاندې دا ولسی کوي دا عامه پښتانه افغانان دي ولې طالبان سره ستونزه لري په بر وطن کې دوی څه مشکل ور سره لري چې ټول ورځ په ټوئیټر کې دوی کنځا کوي ورته هیڅ شی دوی نه کوي پاتروز ملاحبه الله نو د داخله ټول ورځ د مدرسې شاګردان منظور پښتون سره به تا په خپل مستقیم اړیکه هم تر اوسه نه ویلي نیولې خو زه د رسنیو د حساسیت په خاطر باندې ډېرې خبرې دي چې هغه د وخت په تېرېدو به په خپله منظور پښتون د ما په اړه درته وکړي زه داسې مور په ما سر نه ده تړلی چې زه به بېغیرته یم ښه زه درته یوه خبره کومه بر وطن کې ته ولې سره خولۍ په سر کې ضرورت یې څه ده ودرېږه ښه که د حکومت حمایت کوي که یې نه کوي خبرې ته غوږ شه ودرېږه ته خو صبر وکړه ته خو صبر وکړه ته خو صبر خو وکړه که نه صبر خو وکړه که نه په بار وطن کې چې خولۍ په سر کې په کوز وطن کې انقلاب نسته چې زه د انقلاب تر څنګ ودرېږم په کوز وطن کې منظور پښتون خولې نه ماتوي سرونه نه ماتوي همیش د دوی سرونه ماتي زه مجبوره صرف د ده وینه پاکم پټۍ ورولېږم ډاکټر ورولېږم په اسمان ورولېږم کاش کې دم د ارې په خوله کې غاښونه ماتولی کاش کې ګیلمان غوندې هستي په 1000 کالو کې که تا بیا ولیده مخ ته لاړې راتلو که راشه په قبر مې امتیاز یو که ګیلمان داسې یو ځوان لاړه موږ نه او مفتو کې لاړه صحیح ده ګیلمان خو د درې رنګه بیرغ تا ویلسته د پی ټی ایم بیرغ چې دلته ګوره ګیلمان د پی ټی ایم یو تن وګړی و او همغه دایې دپاره قرباني سو همغه ګیلمان ته په احترام په خاطر باندې خو تاسو په بر وطن کې حداقل د دغه پی ټی ایم ملاتړ وکړي د ملاتړ غونډې تاسو نه پرېږدئ ټوپۍ په سر کې بندي کوئ ولې تاسو خپل پنجابي دلته دی ولس سره وسړیه ته پوهېږې عقل د خاورې سکه کرۍ د ماته سه سټ د مات سه دا نقص کوي پی ټي ایم ته دا تاوان کوي ګوره هلته پنجابی راپاڅېږي په منظور پښتین باندې حملې کوي دلته څوک چې دا ټوپۍ په سر کې تاسو هلته بندیان کوئ یعنې د پنجاب او د طالب ترمنځ دا اړیکې ګوره دلته خو نه دلته د منظور پښتون خاوره اشغال نه ده دلته پنجابی حاکم نه ده موږ به خپله خاوره خپلوو که موږ سره کوز پښتونخوا کې څوک درېږي ما ده هغه خاوره د هغه ولسونو ده که ته ورسره د دغې دایې کې ودرېږې موست ویلکم که نه دا وطن او دا خاوره امتحا کړې ده دا زما ده زه د دې خاورې مالک یم د څه شي مالک یې زه د دې خاورې مالک یم زه قواله لرم قواله یې لرم
د خپل د خاورې د افغانستان قواله زه لرم، زه بنګالی نه یم وروره. د اوسني افغانستان خبره کوي که د لوی افغانستان؟ د لوی افغانستان او د اوسني د ټولو قواله زه لرم، زه بنګالی نه یم. بیا دې ولې په منځ زه د هندوستان مهاجر نه یم. ولې د ولس په منځ کې نیم که؟ دا هم تا نیم کړی، دا ملا نه ده نیم دا کړی، اوس نو خو تا کندهار تیر کړ. د بر وطن ودرېږه د تورخم دروازه د میاخیل، ودرېږه دروازه د میاخیل رسمي ولګوله، عمران خان ورته راغلی و، کنډتار درته امریکا تیر که، ټرت دې نه که، وس دې نرسي ټیر دي که، والا بوکه کونې هلته واړو. پوه سې مونږه سرې سترګې ورښودلې دي پنجاب ته، بېغمه سه. ګوره حسیب جانه، د پنجاب جنګ هم د تاسو د ودرېږه د پنجاب ودرېږه، ګوره خیر د پنجاب مخالف جګړه دې ماته معلومه ده، دعیه دې معلومه ده، نارې دې معلومې دي، چغې دې معلومه دي. د جهاد دعوه یولسم ودرېږه، یولسم د جهاد دعوه زمري کوي، د جهاد دعوه زمري کوي. قسم ودرېږه ولاکه پیشاکه د جهاد دعوه وکړي، جهاد د زمریانو کار ده. لږ صبر وکړه، د جهاد فتما نه ورکړي، تا خو داسې د جهاد فتما ورکړې، اندلس د فتح کړی ده. لږ صبر وکړه، د موږ خپله له زخمو وینې څاڅي، ته لږ په قراره سه. که مې په مریخ کې بادرنګ او تور بانجان درته ونه کړه، بیا به د سړي زوی نه یم. خو ته خو ماته لږ وخت راکړه، 20 کاله د جمهوریت ولاکه دیز که والا داسې لغماني ګل پیان درته په مریخ کې وکړم، قسم دې په خدای چې یوه دانه یم ځکه ته راکته سي، دا دنیا به په منځ نیمه کي. خو ته ما لږ پرېږده، تبلیغات را پسې مه کوه. 20 کاله د جمهوریت وروره ګوله درنه ومینې ولاړې، کیسه دې خلاص شوه، اوس ما پرېږده. ته کوی تلویزیون ته ونه ختلې، والا زه په مریخ کې درته ناجو ونې ولګوم. امریکا کوشش کوي پلار یې نسي کوی، زه کومه که نور نی، والا زه په دم هم ځان ورسولی سم. ځان پوی که حسیب جانه، حسیب جانه یو خبره درته وکړه، په چل کې خپلې کوڅې کې ولا ده ومې منلې. چې شه په چل کې درد ده په خدای په دم والا سیبه دې خبره باور لري چې ساينس ګوره بیخ وته د خبره ته خو واکسه کنه، زه په دم او په دوا باندې ستا ګوره خبره ته واکسه. مکتبونه باندې نه دي، صرف د ښځو دپاره باندې، هغه هم خدای مهربان ده. چې قسم ده اوس نه ده په افغانستان خبره ته واکسه د یو شي د تا دپاره که ما کوم ورځ غږ اوچت کپېږي، هغه به څه شي؟ زه به وایم چې د رئیس الوزرا پر ځای باید ته سي، ځکه حداقل خبرې په ډېر تخنیک باندې ولس ته رسوي. نه ګوره حسیبه خبره ته واکسه، ته دومره لوی منافق اوس منافقت کوې، ښه ماته دوسیه جوړوي. زه دلته راغلی یم تا سره، ګوره زه ګپ شاپ ته درته راغلی یم، سیاست ته نه یم راغلی. دا چې ولس زما یا ستا خبرې خوښوي یا څوک کنځا کوي، هغه کنځا یم ولاکه مونږ بیرته ورته کوي دی، بس د ما افغان ورور د 20 واره درته وکړي، د ما مور د ده مور ده، د ما خور د ده مور ده، د ده خور او د ده مور د ما ده، خدای سي نه پوهېږي، الله دې پوه کړي. زه دوی ته وایم له دغه حالتونو مونږ تېر سوي یو، ښه له دې حالتونو مونږ تېر سوي یو. ځان ته دښمنان هېڅوک باید پیدا نه کړي، دوستان پیدا کړي. داسې خبرې مونږ وکړو، اوس د ما او حسیب تقریبا نیم ساعت یو ساعت د بحث وسو، نه د ما ته توهین کړی، نه زه دته کوم، اوس سختې خبرې وکړئ. اما که چېرته حسیب ما ته کنځلې وکړلې، د ده سیاسي کیریر، د ده اخلاق، د ده هر څه له منځه لاړل، او که ما ده ته وکړې عین شی، د مونږ او تاسو کامیابي په څه شي کې ده؟ مخالفت تر حده، خو د دروازې لنګړه باید مخکې رانسو، یو د بل سرونه خدا نخواسته وو خو ناموس ته لاړ نسو. دغه زمونږ کامیابي ده، او یو بل ته پیغور ورنکو. افغانستان د په هر چا رقم حالت راغلی ده، باور په خدای که دلته غره غوندې انسانان ویلې سول، غره غوندې مفکورې ویلې سولې، او افغانستان ډېر څه لري. هغه یو شی چې زه هر وخت وایم، مونږ فکرونه نه لرو، مونږ ځوانان نه لرو، مونږ استعدادونه نه لرو، یا مو په خپله وژلي دي یا مو له ملکه شړلي دي. او افغانستان معدن لري، د استخراج دپاره یې څوک نه لري، تیل لري، د تصفیې دپاره یې څوک نه لري، ګاز لري، د لوله کشۍ دپاره څوک نه لري. نو په دغه حالت کې مونږ له دغه حالت نه وتل پکار دي چې ما او تا ځان جوړ کو، دا و افغانستان رښتینی افغانستان کو. منظور پښتون هم راځي، داوړ هم راځي، هلته چې هغه ملا ماته ښېرا کولی وای خدای دې تور جهنم ته بوز، هغه به هم بیا راځي. خو وای تش لاسه ته مې دښمنې، نو ما او تا نن مجبوره یو
مریضان مالته روان دي. کاشکې جمهوریت کړی وای، کاشکې نجیب کړی وای، کاشکې تیرو نظامونه کړی، کاشکې اوس طالب زر تر زره وکړي، ما ته د روغتون جوړ کړي، د سپي زوی دې راته جوړ کړي چې د ما د مور پکې هغه کومې لارې چې حد اقل یو څه ناسه موږ له دې بدبختیو راویستلو، هغه مکتب دی، پوهنتون دی، دا بورسونو بندېدل وګوره پوهېږي د دې ولس په حق کې چې طالب کوم ظلم روان کړی. بورسونه خو ګوره، بورسونه خو لا بند سوي نه دي یاسي به وګوره، خو که زه د ما واک وای ما دا بورسونه بندول د ما په یو افغان ځوان $10,000 مصرف راځي، زه خارج ته لیږم وروره ګل هغه چې هلته لاړ شي ایسته وروره د یو چا په شفاخانه کې چپړاسي شي وایي هلته والا په دکترا کې دومره تنخوا نسته. دا خبرې غلطې دي. په والله چې د معلم تنخوا جیګه نسي د اول صنف د معلم 6,000 تنخوا باندې ته خدای جمهوریت ورکولی، شرم د مونږ ته. معلم تنخوا 6,000 روپۍ او بیا وایي د ما بچي ته تعلیم ورکه، زه چې له اول صنف خپل بچی ودرېږه لږ صبر وکړه، اوس هم هماغه حال ده، اوس هم هماغه شی دی، ودرېږه زه درته وسړی صبر وکړه. زه خبره درته وکړم، د معلم تنخوا د 6,000 روپۍ ده او ته بیا د ښه تعلیم، دا خو د جمهوریت په وخت کې مو راځه دغه ملامتي ومنو که هغه د طالب که د جمهوریت په والله چې د معلم تنخوا 50,000 او 1,00,000 نه کې چې 1,00,000 د تنخوا کړله، حسیب هم راځي معلم کیږي، احمد هم راځي معلم کیږي، دکتور هم راځي معلم کیږي. دا ښه کدرونه موږ ټول په مکتب کې تر 12مه، بیا د پانتون استاد خیر د وزیرانو تنخوا دی نه وي دومره، د نورو رئیسانو دی نه، د پانتون د استادانو د 2 لکه 3 لکه کې چې وروره له هر ځینه ښه خلک راسي پانتون کې. نو بیا که ما په 5م کال باندې ټمبام جوړ نه که ولا د ګلپیو نه خو د ګازو نه خو بیلار درته ډک کمه پوه شوې. نو دغه شاید دا ملامتي د ما او د تا دواړو ده. تانا مکتب مه خلاصوه، ګوره مکتب خلاص که، معلم تنخوا زیاته که، نقل له منځه ویسه. نن چې د امریکا پانتونونه نوم لري هلته نقل نشته، دا نن پکې نقل شروع که افغانۍ استاز که تباه کېږي، ځکه تنبل سړی مخکې کېږي. د نقل مخنیوی، د رشوت د فساد مخنیوی په تعلیمي اداراتو کې، د فساد مخنیوی، د نقل مخنیوی او د هغه خیش پرستی د پلانکی صاحب زوی، د پلانکی صاحب زوی، د پلانکی صاحب زوی، او چې یو ساعت وروسته م راغی غیر حاضر، دا هغه قیودات پې ولګو د معلم تنخوا 50,000 روپۍ که افغانستان نه زه درته 3 کاله بعد جاپان جوړوم. ګوره هسې ډوزي ولې خدای مغار. دا ټولې خبرې دي په خپل ځای، یعنی دا تر ټولو خطر هده چې د مکتب د استادانو، د پوهنتون د استادانو معاش پورته سي. اوس بدبختي په دې کې ده چې هغه چې د معاشاتو د پورته کولو خبره کوي، هغلته وروره مکتبونه یې بند کړي، پوهنتونونه بند، نو معاش پورته کړي، کور باندې ورته معاش ورکړي، خو چې حد اقل نسل خو ته پرېږده چې هغه وروځي وروره ګوله مکتبونه بند. یو خبره ده ګورې ښاغلی انلاین درسونه دي وایي، انلاین دي وایي، کوشش دي وکړي انلاین درسونه دي وایي، هېڅ مشکل نشته. یعنې زه په دې خبره باندې خبر یم چې ته هم د دې حالته ځورېږي. دغه حالت والله چې دردونکی ده. خو والا داسې ده ښه نصیبه د ما خپله 2 بچکۍ د لورګانې مې دي، نو یوه لور مې د اول صنف کې نه، خو 2م 3م 4م 5م 6م 7م د ټول مکتب اول نمره په والله لازم وه. نن په کور کې ناسته به زه څه وکړم وروره، داسې خو نه ده. نو ما یو ورځ مکتب نه یو 2 هفتې د غوږو تکلیف یو مکتب ته نه وتللی، قسم په خدای معلمه یې کور ته ورپسې راغله، ما ته یې حاجي صاحب وایي دا لور دې ډېره قابله ده، لږ مکتب نه دې ویستلې. ما نه ویستلې مې نه ده، مریضه ده، ورقا مې هم در لېږلی او البته نه یې به در رسېدلی. نو داسې نه ده ښه، دا خبرې به په جای پرېږدو. د مکتب مخالفت چې څوک کوي نو داسې چې ووایي چې بس نو دا هېواد ورکې که په دې شیونو مه غږېږه بس. زه درنه لاړم وروره، خدای په امان. مخه ښه دا نو بس دغسې کیسې دي.